اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی اسٹوډنټ ویلکم بیک ټو د حشر اکیډمي په ننني لیکچر کې د سیکنډ ایئر د بایولوژي چپټر نمبر 1 ریسپیریشن کې مونږه نور ټاپکونه کور کړو. اوس په دې کې څه دي ریسپیریټري ډیس آرډرز دي د هغې په باره کې خبره کوو. صحیح شو؟ ګوره څه کوئ ریسپیریټري سیستم دا زموږ سره یو سیستم دی خامخا په دې کې سره راتلی شي په دې کې راتلی شي ډسټربنس نو د ډسټربنس د راسه په دې کې سره راځي مختلف قسم ډیزیز راځي. صحیح شو؟ اوس په دغه ډیزیز کې مونږ دوه ډسکس کوو، یو ساینوسایټس دی او یو ته مونږ څه وایو اوټایټس میډیا چې دا مونږ څه ته وایو د دې کازې څه دي د دې سیمټمز څه دي او د دې مونږ ټریټمنټ په کومو طریقو باندې کولی شو. صحیح شو؟ اولین په دې کې سره ساینوسایټس په اصل کې دا سره inflammation of the nasal sinuses. inflammation of nasal sinuses. و ساینوسز مونږ څه ته وایو؟ ساینوسز په اصل کې زموږ چې کوم سکل بونز دي او کوم چې زموږ فیشیل بونز دي په دې کې څه دي؟ په دې کې واړه هولز دي، سمال هولز دي په دې کې. صحیح شو؟ د دې هولز څه دي؟ د دې درې فنکشنز دي. یو خو دا چې کوي که نه چې دا زموږ د سکل دا کوم بون چې دي که نه د دې ویټ څه کوي هغه کموي، یو فنکشن دی دا دی. بل دا داسې چل کوي که نه چې وایس دا امپروو کوي او دریم فنکشن دی دا دی که نه چې دا څه کوي دا یو میوکس سیکریټ کوي او په هغې میوکس کې څه پای کېږي انټي باډیز او د انټي باډیز کار دا دی چې دا زموږ د باډي څه کوي د دې ډیفینس کوي. صحیح شو؟ و چې کله په دې ساینوسس کې څه راغله په دې کې انفیکشن کا شو، مطلب په دې کې څه راغلی په دې کې انفلیمیشن راغی نو دغې کنډیشن ته بیا موږ څه وایو دغې ته بیا ویلی کېږي ساینوسایټس دې ته بیا ویلی کېږي. صحیح شو؟ نو انفلیمیشن اف د نیزل ساینوسز. اوس دا نیزل ساینوسایټس چې کېدی شي که نه دا یا زموږ سره اکیوټي او یا زموږ سره دا کرانیک. اکیوټ مطلب دا دی که نه چې دا د لږ ټایمه پورې تقریبا د 2 نه واخله د 8 ویکسه پورې دی نو دې ته موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي اکیوټ. خو چې کله هم د دې دورانیه هغه د دې نه سیوا کېږي نو هغې ته بیا موږ څه وایو هغې ته ویلی کېږي کرانیک، مطلب یو د شارټ ټایم لپاره یو د لنګ ټایم لپاره. صحیح شو؟ بل Sinuses are the small holes in the skulls between the facial bones. The skull bones او facial bone کې څه دا واړه سوري دغه ته څه ویلی کېږي دغې ته ویلی کېږي ساینوسز. 4 large sinuses are په دې کې کوم چې لارج ساینوسز دي هغه څه دي هغه زموږ سره څلور دي. په دې کې دا دوه چې کوم دي نو دوه ته موږ څه وایو دې ته ویلی کېږي میکزیلري ساینوسز، کوم چې په دې چیک بونز کې په دې ځای کې کومي دې ته څه ویلی کېږي دې ته ویلی کېږي میکزیلري ساینوسز. صحیح شو؟ او دوه ته موږ څه وایو دې دوه ته ویلی کېږي فرنټل ساینوسز. نو فرنټل ساینوسز په دې سترګو له پاسه په دې ځای باندې دلته موجود دي. نو دوه په چیکس بونز کې او بل په دا دوه چې کوم دي نو دا په فرنټل بونز کې په دغه ځای کې دا موجود دي. صحیح شو؟ Functions of sinuses are what the functions دي نور خدا چې reduce the weight of skull bones. د سکل چې کوم بونز دي د هغې ویټ څه کوي دا کموي، ځکه که فرض که په دې کې دا ساینوسز نه وی دا پورس په دې کې نه وی یا دا سوري په دې کې نه وی نو د دې سره به د سکل بون ویټ څه هغه به سیوا نو مطلب بیا به د هیډ مومنټ کې بیا څه په دې کې بیا مسایلې وي. صحیح شو؟ نو یو خو دا چې سکل بونز دا ویټ دا څه کوي دا کموي. بله دا چې دا وایس امپروو کوي د دې په مدد سره آواز څه کېږي هغه برابري کېږي. او درېیمه خبره دا چې د دې رول دی په څه کې په ایمیونټي کې. په ایمیونټي کې د دې څنګه رول دی دا ساینوسزو سیګریټ کوي میوکس او دغه میوکس کې څه په دې کې انټي باډیز او انټي باډیز بیا په څه کې هیلپ ورکوي د باډي په ډیفینس کې دا هیلپ ورکوي. بیا صحیح شو؟ ښه جي. نو چې کله په دې کې دا سره انفلیمیشن کا شو نو دې ته بیا موږ څه وایو ساینوسایټس دې ته ویلی کېږي. صحیح شو؟ د دې سیمټمس دي مطلب یو پرسن دی یو انډیویژول هغه ته ساینوسایټس وشو نو د هغه کې به کوم سیمټمس کېږي هغه ظاهري چې کوم نشانات هغې به صحیح شو. نو اولنی خو دا چې د ده به صحیح د ده به یې فیور مطلب تبه به راځي. بل نیزل ابسټرکشن به کېږي مطلب د ده به پوزه صحیح او بند دی د ده به پوزه صحیح او بند دی. بل پس لایک نیزل ډسچارج د ده به څه کېږي د نوز نه به د ده فلویډ څه کېږي د هغې به ډسچارج کېږي هغه به څنګه هغه به پس لایکي مطلب دا نو په شان دی به. صحیح شو؟ بل entering of the nasal discharge into the pharynx. یوازې دا نو مطلب نوز نه به بهر طرف ته د دې ډسچارج نه کېږي دا به فیرنګ سره هم څه کېږي د دې به ډسچارج کېږي ځکه پوزه خو بنده ده نو چې کله دی ساخلي په تکلیف باندې نو دغه نیزل ډسچارج به چېرته ځي دا به ځي فیرنګس ته. نو آوټ سایډ د باډي به هم د دې څه کېږي ډرینیج کېږي او فیرنګس ته هم څه کېږي د دې به ډرینیج کېږي. صحیح شو؟ بل لاز اف سینس اف سمیل ظاهره خبر ده چې پوزه بند دی نو
د خو سبین محسوسولای نشي کنه نو سنس اف سمیل بدل شي ابا ختم شي صحیح شو او بل څو هډ ایک پر راځي ظاهره خبره د تبه د دې سر بسر راځي د دې سر به هډ ایک راځي صحیح شو نو سو فیور پر راځي نیزل ابسټرکشن او فرست لایک نیزل ډیسچارج او entering of nasal discharge into pharynx so loss of sense of smell او سره د دې سر بسې هډ کې د سری د دې ساینوسایټس او سیمپټمز دي د دې سر بسر راځي د دې سر به د ظاهري اثرات راځي صحیح شو د دې کازي څه کېدای شي نو خبره یا ساتي دا یا کېدای شي د بیکټیریل انفیکشن دراسه مطلب د بیکټیریا دراسه دا کېدای شي او یا د څه دراسه کېدای شي د الرجین دراسه مطلب الرجی دراسه دا کېدای شي بعض کسان یې هغه صحیح مطلب دا کم چې ډرای سیزن دي یا دوړی د کارپټ یا د سو نو هغه صحیح هغه تر ډیر زیات الرجی کې نو د دې دراسه سره راځي ساینوسایټس راځي صحیح شو د دې په ټریټمنټ کې څه راځي نو ظاهره خبر د کازیس پته مونږ ته ولګي دا که فرض کړه د بیکټیریل انفیکشن د لاسي نو په دغه کیس کې څه ورکول پکار دي انټي بایوټکس هغه کیمیکل دي چې هغه د بیکټیریا څخه د بیکټیریا خلاف استعمال کیږي نو انټي بایوټکس او که فرض کړه د الرجین د لاسي د دې پر څه ورکول غواړي بیا انټي الرجیک ډرګز انټي الرجی هغه ډرګ چې هغه د الرجی د اثرات څخه د ختمي نو انټي الرجی ډرګ په دې کیس کې څه استعمال پکار دي شو نو کازیز د او د دې مطابق موږ سوو بیا د دې ټریټمنټ کو د بیکټیریا خلاف انټي بایوټکس او د الرجین خلاف انټي الرجیک ډرګز دا پکاري شي شو خاجي دا زم سره ساینوسایټس